Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دې علاقې ډېرو غیرتمندو په دین مین مسلمانانو زموږ ستاسو د نننۍ جلسه او پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی. محترمان مخکې علماو تاسو ته تفصیلا قیمتي بیانونه کړي دي. ما نه وروسته هم انشاءالله العزیز علما تاسو ته قیمتي بیانونه کوي. زه د وخت په مناسبت سره څو معروضات ګزارشات مختصرو الفاظو کې ستاسو وړاندې عرض کوم. محترمو دې وخت کې تاسو ګورئ دنیا کې وګورئ نن عالم کفر په یو پیج باندې دی. عالم کفر د وسایلو استعمال کوي، د طاقت استعمال کوي، د میډیا استعمال کوي. محترمو د هغوی د هر څه مقصد زما استاد نوجوان نسل د ذهن نه د اسلام اهمیت ختمول دي، د هغوی د ذهن نه د قرآن اهمیت ختمول دي، مسجد او مدرسې سره د هغوی تعلق کټ کول دي، علماء حق باندې هغوی بد اعتماده کول او بدزنه کول دي. دویم طرف ته که تاسو وګورئ د هغوی مقابله زموږ حکومتونه نه کوي، د هغوی مقابله زموږ حکمرانان نه کوي، د هغوی مقابله همدغه اهل حق علما همدغه مدرسو جوماتونو والا کوي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی، د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته دی، د هغوی سره میډیا نشته دی. لیکن نن که تاسو وګورئ الحمدلله دلته اسلام هم موجود دی، دلته قرآن هم موجود دی، دلته په اسلام او قرآن باندې خپل ځانونه قربانوونکي خپل سرونه شیندونکي ځوانان هم موجود دي چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د تهذیبونو دغه جنګ دغه اهل حق علماو ګټلی دی او کفر بیللی دی او شکست به د قیمت د سبا پورې د کفر وي انشاءالله العزیز. ټول ملګري انشاءالله زور انشاءالله. محترمو دا درسګاهونو مدرسې دا د اسلام د حفاظت مرکزونه دي، دا د قرآن د حفاظت قلاګانې دي. دغه درسګاهونه د اسلام د ټولو شعبو لپاره د مور حیثیت لري، دا د مور مثال لري. دې مدرسو او دې درسګاهونو د اسلام ټولو شعبې ژوندۍ ساتلې دي، آبادي ساتلې دي، زندې ساتلې دي. چاہے هغه شعبه د جهاد ده، چاہے هغه شعبه د دعوت او تبلیغ ده، چاہے هغه شعبه د اسلامي سیاست ده، چاہے هغه شعبه د تصوف ده. دې وجې نه زموږ او ستاسو ذمهداري ده چې هر ملګری د ځان سره د عزم او قصد وکړو چې حالات هر څنګه وي، مشکلات هر څومره وي، خو موږ به خپلې دیني مدرسې او درسګاهونه آباد ساتو انشاءالله. محترمو دا 1400 کاله تاریخ لري، دا 1400 کاله ماضي او پس منظر لري. زغه تفصیل که شروع کم شاید 3-4 غنټو کې ختم نشي. دې وجې نه تفصیل ته نظم مختصر 2-3 اشارې ذکر کوم. تاسو وګورئ 1857 جنگي ازادي دا زموږ او تاسو مسلمانانو د تاریخ خونین انقلاب دی. دې جنګ ازادۍ کې 4.5 لکه مسلمانان شهیدان شوي وو، منبر او محراب شهیدان شوي وو، مسجد مدرسې تقدس پامال شوي وو، جوماتونو منارې په ځمکه راغورځېدلې وې، هغه د الله اکبر پاکي کلمې خاموشي شوې وې. یو طرف ته طالب سره بخاري بلاس کې وه، د بخاري استاد لاشې انګریزانو ونو ته ځوړند په ګولو مړاو کړی شهید کړی وو. یو طرف ته طالب سره ترمذي بلاس کې وه، د ترمذي استاد یې انګریزانو په اور سوځولی شهید کړی وو. بل طرف ته په دغه حالاتو کې محترمو چې یو طرف ته 4.5 لکه شهیدانو د انتقام او د کور مطالبه کوله، یو طرف ته د مسجد مدرسې تقدس بحالول چیلنجو، یو طرف ته منبر او
احرام انتقام اغسطل بدلو پرزو دیم طرف تدی عیسیانو د دنیا یهودی و عیسائی مولدین را وختل اوی ته راشي دلته تاسو ته موکړه دلته مسلمانانو ذهنونه خراب کړي هغه د شکوک او شبهات وردن کړي اگر اسلام نه متنفر کړي په دغه وخت کې محترم وزیر چا ذهن کې نه راغله چې په دا بری صغیر کې به اسلام محفوظ څنګه پاتې شي دلته به مسلمانانو تهذیب دا ژوندی څنګه پاتې شي دلته به مسلمان څنګه پاتې شي لیکن محترم نن تاسو تاریخ اوچت کړئ نن قسم دې تاریخ د دې خبرې گواهی ورکړي که کله تاسو تاریخ اوچت کو بیا بس تاسو دل او دماغ هم د دې خبرې گواهی ورکړي چې په دغه سختو حالاتو کې په دغه مشکل حالاتو کې په دغه تکلیف دeh حالاتو کې دا ټول جنگ دا یوې مدرسې دا یوې دیني درسګاه کړی و چې هغه مدرسې ته دارالعلوم دیوبند ویلی شي هغه یو درسګاه وه د یو انار د ونې د لاندې نه شروع شوې وه یو استاذ ناسو مولا محمود نامې وه یو شاګرد ناسو محمود نامې وه هغه وخت کې د چا ذهن کې نه راتلله لیکن نن ټوله دنیا تسلیم کړله چې هغه یوې درسګاه د دین ټولو شعبې نن ژوندۍ ساتلي دي هغه یوې درسګاه دې امت ته مفسرین ورکړي محدثین یې ورکړي فقها یې ورکړي غازیان یې ورکړي شهیدان مجاهدین یې ورکړي دي دې امت ته هغوی هر طبقې ژوندۍ ساتلې ده نن ما او تا په دغه بری صغیر کې نن ما او تا که په دغه بری صغیر کې پاک عقیده لرو د الحاد او شرکیاتو نه پاک عقیده لرو د بدعاتو نه پاک اعمال کوو په صحیح نهج لګیا یو بیا موږ او تاسو دغه د بری صغیر مسلمانان دغه یوې درسګاه احسانمند یو محترم او د حقیقت د محترم نن که زموږ او ستاسو تهذیب ژوندی دی دا د دې مدرسو درسګاهونو د دې علماو برکت دی که په معاشره کې چې دا درسګاهونه ختم شي دغه اهل حق علما ختم شي بیا د دغه دور مسلمانانو خپل تهذیب او تاریخ قلم ژوندی نه دی ساتلی لاړ شئ تماشه وکړئ دا د بغداد حالات زموږ او ستاسو مخې ته دي دا د مسلمانانو علمي مرکز و د ټولې دنیا مسلمانانو په بغداد فخر کوو لیکن دا بغداد د یو تاریخي انقلاب سره مخامخ شو هغه انقلاب ورنه دیني مدرسې درسګاهونه واغستل اهل حق علما یې ختم کړل نن تاسو هغه بغداد ته ورشئ هغه خلک مسلمانان دي خو د اسلام سره ناشنا او نه بلد دي شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتو خپل سفرنامه کې لیکلي دي وایي زه بغداد ته لاړم د هغه ځای د مسلمانانو حالت مې وکتل د هغوی رسم و رواج طور طریقې مې وکتې د هغوی مدرسو ته ورغلم شیخ الاسلام لیکلي دي هغه خلکو کې د اسلام هېڅ قسمه اثار په نظر نه راتله دا پته نه لګېده د خلک مسلمانان دي که نه دي ویل یو چا نه مې تپوس وکړو هغه پخواني درس کې چېرته مدرسه نشته دی چې هغه پخواني اثار پکې وي ګیرې وي پګړۍ وي اوږدې اوږدې جامې اغوستې وي ځکه هلته چې تاسو ورشئ د هغوی شیخ الحدیث هم ګیره برید خرولي انګریزي اختانه جوړ کړي پین شټ اغوستي ټای لګولي پته نه لګي دا سړی مسلمان هم دی که نه دی د دې وجې مسلمانانو په دا سنتو باندې کلک اوسېږي ګورئ نن به تاسو دا ګیرې او پګړۍ لرې کوي دا زموږ د اسلافو نه چې کوم لباس مونږ ته پاتې دی دا به لرې کوي کم از کم زړه کې به مې احساس وي چې یو ګناه کې اخته یم لیکن را روان نسل به هم بیا دې ته ګناه نه وایي دا احساس هم د هغوی سره د وي را روان نسل به هم د دې سره نابلده پاتې شي ځان د را روان نسل قرضدار یې مه ګرځوئ هغوی ته به خپل عمل سره د سنت ور منتقل کوي ور وښایئ د بچو ته سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ور وښایئ د صحابه کرامو ور وښایئ د خپلو اسلافو ور وښایئ د امام ابو حنیفه ور وښایئ د ائمه دین ور وښایئ د بچو ته فلمي اکټران مه ورښایئ ډرامو والا مه ورښایئ نور مه ورښایئ دې ته اسلامي تاریخ ور وښایئ عقیده ختم نبوت جماعت اهل السنة والجماعت جماعت اهل السنة والجماعت بهرحال شیخ الاسلام لیکلي دي ویل هغه سړي ما ته یو ځای راوښودل ته یو مدرسه شته دی لاړ شه پخواني اثار پکې دي ویل زه چې راغلم ویل دلته واقعي څه نه اثار وو
ویل هغه مشر یې ګیره و دلته د چا ګیرې نه وي سپین ګیره و ویل ما ورسره ملاقات وشو ویل کله چې واپس راتلم هغه سپین ګیره د عالم ډېر زیات وچړل دا ګیرې په اوښکو باندې لمده شوله بیا ما ته وی د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایه او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو دغه نعمت مونږ بغداد والا ته راکړی و مونږ بغداد والا ناقدري وکړله رب رانه هغه نعمت واغېستلو نن په سرو سترګو ژاړو هېڅ په لاسته راځي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو دغه نعمت اوس تاسو ته درکړی خبردار تاسو یې ناقدري ورته کوي ورنه رب به د تاسو نه واخلي بیا به تاسو هم زموږ په شان په سرو سترګو ژاړئ خو هېڅ به په لاس نه درځي قدر به کوي انشاءالله ټول ملګري انشاءالله محترمو له دې قدردار د خپل بچي دې ته راولېږي دا بچي معلمان قاریان حافظان جوړ کړي ګورئ بچي دنیادار جوړول دا هېڅ د کمال خبره نه ده بچي دیندار جوړول دا کمال دی د رزق وعده الله کړې ده وما من دابة فی الارض الا الله رزقها تاسو دې علاقې کې چیلنج کوم ما ته یو سپیس وکړه چې د لوګي نه مړ ما او تاته الله تنبیه راکوي خبرداری راکوي یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره و انسانانو ویښ شئ بیدار شئ ډېره لویه تباهي او هلاکت درپسې را روان دی د خپل ځانونه هم دغه تباهي او هلاکت نه بچ کړي د خپل اولویانو بچ کړي زه د روژې نه مخکې بلوچستان کې اوس ورځي جلسې پروګرامات کوټه کې یو لوی ستربندي و ختم بخاري ما نه مخکې یو شیخ صاحب بیان کوو ابر خپل بیان کې د بنو د یو مفتي صاحب د کتاب حواله ورکوله ویل هغه لیکلي دي زمونږ د علاقې یو ډېر مالداره سړی عرب پتی و بچي باندې تعلیم حاصله و سکول کالج یونیورسټي بهر هم ورته ورکړه ډېره موده پسې دا بچی ډاکټر شو ویل کله چې کلي وطن ته واپس راتلو په دا یوه ورځ په استقبال انتظاماتو باندې 10 کروڑ روپۍ لګولي ویل اسلام آباد ایرپورټ نه چې به کوم موټر ګاډي کې راتلو ویل زه هم ورسره وم ویل موږ لا کلي وطن ته نه یو رسېدلي د بچي په لاره باندې د پلار ته دغسې د مخ راتاو کړو ورته بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو ورته بچي تا سره ما څه ظلم کړی دی ما وکړه لکونه کروڑونه روپۍ ولګولې ډاکټر مې جوړ کړې تعلیم مې در باندې اثر کوته ظلم دې راسره وکړو هغه پلار ته مې وکتل دغه وخت قسمته بچي زنکدن شروع ویل زنکدن کې ورته دغسې د مخ راتاو کړو ورته بابا ټول عمر د دنیا پسې ذلیله کړم کله دې رب راونه ښودو کله دې آخرت راونه ښودو کله یې د قرآن سره زما تعلق جوړ نه کړو بابا زه اوس دلته را روان یم لږ ساعت بعد به د قبر تیارو ته حواله کېږم بابا قبر کې اوس زما د ډګرۍ په کار نه راځي زه به په قبر کې فرشتو ته اوس جواب ورکړو ویل هغه پلار هغه بچي خپل پلار ته زنکدن په وخت کې اخرني الفاظ نه وویله ویل بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو راولوېد وفات شو دا بچو رحم وکړي دا بچي درته ډېر ګیله ونه کړي زما د خبرې دا مقصد نه دی چې تاسو بچو تعلیم حاصل وي بچی ډاکټر انجینیر مه جوړوه نه موږ یو استاد وو هغه به وي که دا ټوله دنیا ملایان شي بیا به د قیمت علامه وي البته دا درته ضرور وایو بچي دینداره جوړ کړي د بچو د 2 ورځو دنیا دپاره د هغه دومره لوی خدمت مه تباه کوه دې مدرسو ته یې راولېږي دې درسي هم د قرآن پې زده کړه درته ذهن جوړ کړي بچي ته مسلمان دی د رب حکم ته به ترجیح ورکوو د رب په حکم د رسول په طریقه باندې به دا ټوله دنیا قربانو لیکن د رب حکم د رسول الله یوه طریقه به د ټوله دنیا لپاره نه قربانو که وبه که نه بچي به دینداره جوړوي انشاءالله ډېر نمبر محترمو تاسو وګورئ نن ستاسو بچو ختمونه کړي دي ګورئ دنیا کې د یو چا په بچي تکلیف وي څوک یې د هغې نه درته بچ کړي مونږ ډېره لویه شکریا ادا کړو احسان مو تاسو ته پته ده را روانه تباهي ډېره لویه تباهي ده حدیث کې راځي دا اوښ کې به سترګو کې ختم شي وینې به راشروع شي دا علما قاریان حافظان دا زمونږ او ستاسو بچي د دغه را روانې هلاکت او تباهي نه بچ کړي قسم دی په مخ د ځمکه د دې نه بل لوی خیرخواهان زموږ ستاسو نشته اجو دا خبره ده چې موږ د دوی سره دښمني کوو
مونږ دیو سره دنیا کې د دشمنۍ رویې وي تاسو وګورئ حکومتي سطح لاندې سطح د ابتدایي حکومت پر اتر ګورنمنټ کې دیو اعلان کړی ویل مونږ به امامانو ته اعزازیه ورکړو 10,000 ماهانه اگر چې هغه مور راکړه او زموږ علماء هغه رد کړي وي ځکه مونږ ته پته وه دا زموږ د ژبې منبر او محراب د ازادۍ سودا ده خو چې تاسو کتلي وو دوی وی امامانو ته به 10,000 ملاویږي ماهانه اجلاګانو ته به 20,000 ملاویږي هسې کومه معاشره کې چې د یو عالم قدر د اجرا نه کم وي په کم نظر ورته ګورو بیا په دغه معاشره کې مونږ د رب نه د خیر تمه لرو محترمو دا کار نشي کېدی تاسو د خپلو قاریانو علماو تپوس وکړئ 10,000 15,000 تنخوا دې نه زیاته نشته نن د مهنګایي په دې دور کې چې په 2 لکو نه چا ماهانه کار نه کېږي مونږ ذهن کې څه دي بس مړه دیو ته پکې خدای برکت اچوي دا مونږ ځان ته دوکه ورکوو بلکې ځان ته نه خدای ته یې ورکوو نعوذ بالله په خپل ذهن کې مونږ علاقه کې یو ډېر مخکې ما ته وایي تاسو ته به د 50,000 کې خدای برکت اچوي ما ورته رئیس صاحب راځه ما سره جومات کې اوسېږه همدغسې ژوند تم تېروئ دنیایي کار مه کوه 10,000 به زه د ژب نه درکوم ماهانه د وروسته شو ما ورته ویله چې یوه خبره ده ما له به 50,000 کې برکت اچوي ځان له به 10,000 کې ورته نه تیار دا محترمو مونږ ځان ته دوکه ورنه دیو سره به تعاون کوو انشاءالله ملګرتیا به ورسره کوو انشاءالله ملګرتیا به له پیسو کوو ګورئ زموږ پښتانه چې جومات ته م راشي مونږ ته وایي مولوي صاحب ډېره دوا درته کوم نو ته دوا مه کوه ته پیسې ورکړه او چې ته هم دوا شروع کړې هم دوا شروع کړې بیا فرق څه پاتې شو ته یې ضروریات ورکړې دی ورته دواګانې وکړي تاسو به کله د پنجاب ته تللي دا پنجابیان وي که نه تاسو که نه یې تللي د تبلیغانو نه تپوس وکړئ دي ولیدلي مونځ یې دغسې حالي د روزو یې دغسې حالي ته ورسه د یو پنجابي سیټ 5 کارخانې چلېږي ولې هغوی خپل مدرسې جوماتونه علما قاریان مالامال کړي دي ته ورسه که نه د هغوی جوماتونو کې ایسیګان لګېدلي زموږ جومات کې شمسیې نه وي چې پکې راته وچلئ د هغوی قاریان علما لوی لوی ګاډو کې ګرځېږي زموږ غریب ته موټرسایکل هم نه وي تاسو لاړ شئ د کراچۍ پنجاب مدرسې وګورئ قسم دی دا فریجونه د ګډانو چیرو د غوښو نه ډک زموږ کې پکې کې خو ټول کال تېر شي مړه مونږ کله دا ونه ګوري زموږ پښتنو هم چېرته ګډ چیرې راوستي چې د به طالبانو تعالی کې مشهور متل دی وایي پښتانه 100 رکعته نفل کوي خو 15 روپۍ د الله لاره کې نه خیراتي کوي د خپل مالونو کلاو کوي به دا خلکو قسم دی الله به درته پکې برکتونه واچوي دا د رب وعده دی ان تنصروا الله ینصرکم که تاسو د رب د دین مدد وکړو الله به تاسو مدد ټرای وکوي او وګورئ شریک کوو انشاءالله شریک کوو انشاءالله بیا چې قیامت په ورځ الله د پیغمبر سره ملاویږي ورته به ویلی شو الله پیغمبر زه ډېر کمزوری وم عملونه مې کمزوري وو لیکن یو عمل مې کړی و په هغې راته نن فخر دی الله پیغمبره کله چې دنیا کفر راجمع شوی و دا مدرسې جوماتونه یې کمزوري کول د اهل حق علماو قاریانو استحصال یې کوو الله پیغمبره هغه وخت کې ما د خپل بچي روڼۍ راغستې وه ما له دیو سره ډیبه کړې وه دیو مې پکې شریک کړی و الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زه د وخت د نمرود د ملګرو په سفرو کې ولاړ زه د وخت د ابراهیم د ملګرو په سفرو کې ولاړو زه د وخت د فرعون د ملګرو په سفرو کې ولاړ زه د وخت د موسی د ملګرو په سفرو کې ولاړو الله پیغمبره زه د دغه ظالمانو د دغه طاغوتیانو د مدرسې جومات د ګیرې پګړۍ او شملې د دشمنانو سفرو کې ولاړ ستا د دغه وارثانو چې د زمانې د ظلم او جبر سره مخامخ وو مشکلات یې بللي وو تکالیف یې قبول کړي وو په دا ټاټ او چټایي ژوند او زندګي تېروله د الله پیغمبره د ستا د دغه وارثانو سره به یو صف کې ولاړو انشاءالله دو خبرو وعده سره څوک کوي نمبر 1 چې بچي به دینداره جوړه یو دویم نمبر د دې علماو قاریانو سره به تعاون کوو دوی په خپلو زکات په خپلو تنخواګانو کې کاروبارونو کې زمیندارو کې به دوی حصه کوو مستقل دې دوه خبرو وعده چې راسره څوک کوي دواړه لاسونه اوچت کړي انشاءالله پورې اوچت کړي دا وعده ده انشاءالله لاس مخکې ده کوي لاس اوچت کړي دا وعده ده انشاءالله
ನನ್ನ आवाज बुजुर्ग की वादा दे इंशाल्लाह अल्लाह दे मन को तौफीक दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबता नंबर 0300 5949 296